البقره مدني سورت او 280 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. او ای رسوله کله چې بندگان مې زما په اړه تا وپوښتي نو ورته ووایه چې زه بالکل نږدې یم، د غوښتونکي سوال قبلوم کله چې ما وربولي نو زما بلنه دې هم ومني او پر ما دې ایمان راوړي تر څو په سمه لار محکم پاتې شي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. د روژې په شپه له خپلو ښځو سره کوروالی درته حلال شوی، هغوی تاسو ته او تاسې هغوی لپاره جامه یاست. الله ته معلومه ده چې تاسو به له خپلو ځانو سره خیانت کاوه نو له رحمت سره در باندې راوګرځید او ویې بخښلی، نو اوس له دوی سره کورواله کوئ او هغه څه یعنی اولاد لټوئ چې الله درته لیکلی او خورئ څښئ تر هغو چې د سبا سپینه کرښه له تورې کرښې درته راڅرګنده شي، بیا مو ان تر شپې یعنی ماښام پورې روژه پوره کړئ. خو کله چې په جماعتو کې څیلوئ نو بیا هغوی ته مه نږدې کیږئ. دا د الله بریدونه دي نو مه ور نږدې کیږئ. په همدې ډول الله خلکو ته خپل آیتونه بیانوي تر څو ځان وساتي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او مالونه مو په ناحقه خپلو کې مه سره خورئ او واکمنانو ته یې هم د دې لپاره مه وړاندې کوئ چې د خلکو څه مال په ظلم وخورئ په داسې حال کې چې تاسو ښه پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لمیاشتې راختلو نه دي پوښتي ورته وایه دا خلکو ته د بېلابېلو چارو او حج ټاکلي وختونه دي او دا نه د ښېګڼه چې کورونو ته له څټه راشئ بلکې اصلي ښېګڼه خو دا ده چې څوک ځان وساتي او کورو ته خو به طبعا له دروازو ورځئ او الله نه وډار شئ چې بریالي شئ.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او د الله په لار کې له هغو سره وجنګیږئ چې در سره جنګیږي، خو تیری مه کوئ، بېشکه الله تیری کوونکي نه خوښوي. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. او دا خلک چې هر چیرته مومئ ویې وژنئ او له هغه ځایه وباسئ چې تاسې یې ایستلي وئ، او فتنه یعنی شرک او فساد له وژنې سخته ده. او د مسجد حرام خوا کې مه ورسره جنګیږئ تر هغه چې دوی در سره وجنګیږي، نو که در سره وجنګېدل بیا یې وژنئ، همدا د کافرانو سزا ده. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خو که ډډه یې وکړه نو یقینا الله بخښونکی ډیر مهربان دی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. او تر هغه ورسره جنګیږئ چې هیڅ فتنه پاتې نشي او دین یوازې الله لروي، خو که ایثار شول نو بیا پوه شئ چې تیری به له ظالمانو پرته پر بل چا نه وي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. حرام میاشت د حرامي میاشتې په مقابله کې او نور محترم شیان سره برابر دي، نو که چا تیری در باندې وکړ هماغسې تیری ور باندې وکړئ لکه چې هغوی کړی وو، او الله نه وډار شئ او پوه شئ چې الله متقیانو سره مل دی. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. او د الله په لار کې لګښت وکړئ او په خپل لاس ځان په هلاکت کې مه غورځوئ او ښېګڼه کوئ، بېشکه الله نیکان خوښوي. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. او حج او عمره د الله لپاره تر سره کړئ، نو که چیرته له حرم څخه را ایثار شوئ بیا نو چې د قربانۍ له څاروي نه څه آسانه وي الله ته یې وړاندې کړئ،
خو د حلالۍ ځای ته د څاروي رسېدو پورې مو سرونه مه خره یاست. خو کله تاسو نه څوک ناروغ وي او یا یې په سر کې څه تکلیف وي نو بیا د روژو یا خیرات یا قربانۍ فدیه ده. خو کله چې ډاډه شوي نو بیا چې څوک تر حج پورې له عمرې ګټه واخلي یعنی تر سره یې کړي نو پر ده واجب دي څه چې له قربانۍ آسانه وي الله ته دې وړاندې کړي. او که چا قرباني ونه مونده نو بیا د 3 ورځو روژې په حج کې او اوه چې کله کور ته راستانه شوي چې دا پوره 10 شوي. خو دا یعنی تمتع حج یوازې هغه چاته چې کورنۍ یې مسجد حرام سره نږدې نه وي او له الله وډار شي او پوه شي چې الله سخت عذاب ورکوونکی دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. د حج څو معلومي میاشتې دي نو چا چې په هغو کې احرام تړلو سره پر ځان حج فرض کړ نو بیا په حج کې نه کوروالی شته نه ګناهونه او نه جنگ جګړه او کومه ښېګڼه چې کوئ الله ورباندې پوهیږي او توشه در سره واخلئ او بېشکه غوره توشه له سواله ځان ساتل دي او له ما وویریږئ ای د عقل خاوندانو. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. پدې کې هم څه ګناه در باندې نشته چې له خدایه مو څه فضل یعنی روزي وغواړئ. نو چې له عرفات راکوز شوئ نو د مشعر الحرام خواته الله یادوئ او داسې یادوئ څنګه چې در ښوولي او بېشکه له دې مخکې تاسو له لارو ورکو څخه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا تاسو یعنی قریش هم له هغه ځایه راکوزیږئ چې نور خلک ترې راکوزیږي او الله نه بخښنه غواړئ چې یقینا الله بخښونکی ډیر مهربان دی. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نو بیا چې کله مو د خپل حج مناسک تر سره کړل د الله داسې یادونه کوئ لکه د پلرونو یادونه چې کوئ یا له هغه هم زیات. خو له خلکو ځینې داسې دي چې په دعا کې وایي ای زموږ ربه په دنیا کې هر څه راکړه نو بیا به په آخرت کې هغه لره څه برخه نه وي. صدق الله العظیم.